د کندهار نوي ښاروال مولوي عبدالله روحاني صاحب رسما په دنده پیل وکړي. د علي قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د حکم له مخې مولوي عبدالله روحاني صاحب د کندهار نوي ښاروال په توګه وټاکل شو. د نوموړي د معرفت غونډه د پنجشنبې په ورځ د کندهار ښاروالۍ د غونډو په تالار کې دایره شوه. په دې غونډه کې د کندهار مرستیال والي الحاج محمد صادق انقلابي، مخکنی ښاروال حاجي ملا حکمت الله اخوند، مرستیال ښاروال مفتي قدرت الله علي وصال، د ښاروالۍ د درې ریاستونو رئیسانو، د اتاق تجارت رئیس، د ښاروالۍ او ناحیو امیرانو، ګذر وکیلانو، مشرانو، علماي کرامو او ځوانانو ګډون کړی وو. غونډه لومړی د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره راپیل شوه. ورپسې د کندهار ښاروالۍ مرستیال مفتي قدرت الله علي وصال د خیر الناس تر عنوان لاندې د حدیث ژباړه وکړه او ټولو راغلو میلمنو ته یې ښه راغلاست ووایه. نوموړي وویل په دنیا کې د ژوند تېرولو لپاره د کامیابۍ دارومدار هغه پر دوو نقطو دی. یو د الله جل جلاله د مخلوق خدمت کول او بل د الله تعالی رضا ده. که د الله تعالی رضا هدف وي خو خدمت او تدبیر نه وي، کامیابی ترلاسه کېدای نسی، او که خدمت موجود وي خو د الله رضا نه وي، هغه هم د کامیابی سبب نه کیږي. نو موږ باید په اخلاص او د الله تعالی د رضا لپاره د خلکو خدمت وکړو. وروسته یې د ښاروالۍ په استازیتوب نوي ښاروال ته د زړه له تله مبارکي وویله او د ښه خدمت کولو دعا یې ورته وکړه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ډیر د قدر وړ محترم د کندهار ولایت مرستیال والی صاحب او حاجی ملا صاحب د کندهار مخکنی ښاروال صاحب او نوی راغلی ښاروال صاحب محترم روحانی صاحب او دلته په تالار کې راغلي درانه محترم مشران علماء کرام د کندهار د اتاق تجارت مسؤلین، دا یو اهم خبره ده چې د زندگی یا د دنیا کې د ژوند تیرېدلو د کامیابی دار و مدار هغه پر دوه نقطو دي او دغه دواړه نقطې څخه که په حقیقت کې غور پر وکړو بیرته یوه هم ځینې جوړېدلی شي. د الله جل جلاله د مخلوق خدمت د الله د رضا دپاره، که د الله جل جلاله رضا د سړي غرض وي چې موږ په ساده اصطلاح اخلاص ورته وایو، للهیت ورته وایو او تدبیر نه وي، د مخلوق خدمت نه وي ورسره، نو د قرآن وینا دا ده چې هغه د دواړو جهانو د کامیابی لامل او سبب نشي جوړېدلی. او که خدمت وي او خدمت وي خو د الله جل جلاله غرض د رضا غرض نه وي، نو دا هم د کامیابی دپاره بنیاد نشي جوړېدلی. ځکه الله جل جلاله واضح وایي چې لا خلاق لهم فی الاخره. کفار یا کفري تنظیمونه، کفري ټولنې هغه په ظاهره باندې د انسانیت د خدمت ډیر کوشش کوي، اگر چې هغه ناروا کوششونه یې د هغه خدمت تر کوششونو هغه ډیر فوق او اعلی دي، لیکن د انسانیت د خدمت په نامه باندې کار کوي، لیکن ګټه ځکه نه ورته رسوي چې ایمان نشته، د الله جل جلاله رضا نشته. نو پکار دا د هر مسلمان ته چې همیشه دغه نقطه مخته پرته وي چې د الله په حضور کې به د خپل نجات لپاره زه څه پیښوم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر انسان د ځان سره دغه حساب او کتاب وکي چې سبا ورځ د پاره ما څه تیار کړی دي، د الله په حضور کې به زه څه پیښوم. یعنی که په ساده انداز باندې زه د الله حضور ته ورسم، الله پاک راته وایي چې زما د پاره تا څه وکړل. یعنی په دنیا کې خو تا دکانداري، بزګري، باغواني، ریاست، ولسوالي دا شان دي کول، زما د پاره دې څه وکړله. که موږ دا ورته ووایو د الله پاک په حضور کې چې یا الله ستا د یو بنده هغه مړ دیګدان هغه ما کوشش وکړي چې هغه مې راپوکي، بل مې کړي د هغو دیګ پکښې ولړل سو، هغه وچه ګوله یې لنده سول یا نیست یې په هست باندې بدل سو. د لارویانو دپاره مې لاره جوړه کړله، د عامو مسلمانانو دپاره مې د زندګۍ سهولیات برابر کړل. نو دا غټ د کامیابی رازونه دي په دې کې. نو الله جل جلاله دې و ټولو ته د ښه خدمت کولو توفیق ورنصیب کړي. محترم مرستیال والی صاحب ته او نوی راغلی روحانی صاحب ښاروال صاحب ته هغو ته ښه راغلاست وایو، د حاجي ملا صاحب د طرفه څخه، د ښاروالۍ د پرسونل د طرفه څخه، د ټولو ناحیو د امیرینو صاحبانو
او د اړوندو ریاستونو د طرفه څخه د تجارانو د کندهار د متنفذینو او وکیلانو د طرفه څخه مرحبا ورته وایو، ښه راغلاست ورته وایو، او اسی رسمي نه ورته وایو، د زړه د کومې ورته وایو او د زړه له تله دعا هم ورته کوو چې الله جل جلاله دې په ټولو چارو کې سرخرویه کړي، الله جل جلاله دې د ښه خدمت کولو توفیق ور نصیب کړي. د غونډې په دوام د کندهار ولایت مرستیال والی الحاج محمد صادق انقلابي ټولو راغلو مشرانو او مسؤلینو ته د ښه راغلاست ترڅنګ څرګنده کړه چې تغییر او تبدیل د نظام یو اساسي اصل دی او دغه اصل له ډیره وخت څخه د اسلامي نظام یو طرز العمل جوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړه هغه څوک چې مسؤلیت ورسپارل کیږي باید د الله جل جلاله مرسته وغواړي ترڅو خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي او هغه څوک چې له مسؤلیت څخه فارغیږي باید د الله جل جلاله شکر ادا کړي. مرستیال والی د ښاروالۍ ټولو کارکوونکو ته د اخلاص او ښه خدمت کولو سپارښتنه وکړه او د نوي ښاروال لپاره د ښه خدمت کولو دعا وکړه. د ټولو درس سمخ کې جمله صاحب او اجر روحاني مولوي صاحب او نور کم د مجلس راغلي تجاران صاحبان او سپینږیري مشران او کل گذر او نور ټولو ګډونوال ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایو. ورسته محترم دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا تغییر او تبدیل او بدلون د یو چاوي خو بلې خواته دا د امارت یو اصل دی، د امارت یو طریقه ده چې دا کوي دی خپل یو لمزولیت په خاطر باندې هر څه چې کوي د امارت د مشرانو یو کار دی، یو کارګزاري ده. دا پر دې دلالت نه کوي چې یو څوک یو مسؤل بدل شي د یو ساحې څخه بل ساحې ته بل څوک راسي هغه تیر مسؤل نو دلته خدمت نه کړي یا د هغه پر نه خدمت دا دلالت وي څوک دا وایي چې نو خدمت نه کوي دا څوک بدل شو یا بل څوک رالی هغه نو په دې خاطر چې دا باید څه خدمت وکړي. دا د امارت یو خپل اصول یو تګلاره ده او دا په اسلامي نظام کې ګرسره د شان د وخت څخه امسته پیغمبر علیه السلام د وخت څخه د خلفای راشدینو څخه د صحابه کرامو څخه د ټولو څخه دغه طرز العمل را روان دی د بدلیدل او تغییر راوستل په ادارو کې. نو دا خو به خود راځي، دا خو څه نوې خبره نه ده. او بل دا مسؤلیت یو داسې شی دی چې موږ د کار د رتبې د وظیفې ته د مسؤلیت په حیث ګورو، دې ته د جاه او د یو چوکۍ د عزت په شکل نه ورته ګورو. نو لله الحمد موږ د ملګرو د ټولو دا نظر دی، دا فکر ورسره دی چې دې ته موږ د مسؤلیت په حیث ګورو، هر ملګري دې ته موږ د جاه او د عزت او د رتبې او د عزت په سترګه نه ورته ګورو او نه مو دا نظر دی. نو مسؤلیت خو چې کم څوک د مسؤلیت سزي مسؤلیت یې سپکېږي هغه به د الله شکر او حمد وایي او کم څوک چې مسؤلیت ورته غاړه کړي مسؤلیت ورته راجع کیږي ورته غاړه کیږي هغه به د الله پاک سره امداد او نصرت غواړي چې الله تعالی موږ امداد او نصرت وکړي چې دا مسؤلیت په یو ښه طریقه چې سره کم دغه مناسب وي هغه طریقه چې موږ د خلکو حق ور ادا کوو او د مسؤلیت تر خپل وخت تر سره ورسوو. نو نور خو خلک کارونه سره ډیر شان ته ضرورت نشته. دا داسې دی چې وسکه مثلا که ولایت دی که مرستیالتوب دی که یو نور ادارې دي که ښاروالي ده کار څوک دی خو د هر چا مسؤلیت په خپل اندازه باندې دی او دا داسې نه دی چې اوس په دې ښاروالۍ کې د یا جمله صاحب مخکې مسؤل دا ښاروالو مسؤل و د نور چا سره د مسؤلیت پوښتنه نه کېدله یا د هر څوک پر خپل اندازه باندې ولایت مسؤل صاحب د ولایت پوښتنه کېږي، د ښاروال د مسؤل صاحب د ښاروالۍ پوښتنه کېږي، د وکیل گذر د مسؤل سبا د خپل د کلی او د علاقې پوښتنه کیږي چې تاسو څه کړی دی څه کول، حتی د ادارې تر مامور او تر مدیر تر دغه پر د اټ چا څو خپل مسؤل دی خپل مسؤلیت جواب فور د قیامت ورکوي هغه کې په ښه طریقه کړی او که په کمزوره طریقه باندې. نو د ټولو سمو داخله د هغه که تجاران صاحبان وي که دا وکیل گذر وي که دا نور ادارې والا چې کوم د ښاروالۍ پورې مربوط وي هغه باید په ښه اخلاص او په اتفاق په اتحاد باندې د خدمت ورسره وکړي. نو بیا ښه کېدلی شي چې دا کار پر مخ ولاړ شي او که داسې چې د دې ملګرو یا د دې نورو خلکو همکاري نه وي یو سړي باندې خو خدمت کېدلی نه شي. که یو سړي خدمت کېدلی شوی باید د دې ولایت لپاره یو سړی ګر سره ته انسان ورته ضرورت شي د ادارو ته. نو خو هر څوک په خپل بخش کې د خپل ساحې د خپل اندازه باندې مسؤل دی هغه باید خپل مسؤلیت په ښه طریقه باندې ادا کړي. روحاني حاجي مولوي صاحب توفیق ورکړي چې د دې خلکو د ولس ښه خدمت وکړي او الله پاک چې د ټول ولس یا د نور ادارو والا یا د نور مشران ته دا توفیق ورکړي چې په یو ښه اخلاص سره د سره همکاري وکړي
او جمله صاحب چې کوم خدمت کړی دی الله پاک یا خدمت چې قبول کړي. د غونډې په جریان کې د ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس د نوي ښاروال د معرفت حکم وټولو برخوالو ته ولوستی. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار د ښاروالۍ د ټاکنې په هکله د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی حکم د هلمند مرکز لښکرګاه مخکینی ښاروال مولوي عبدالله روحاني د کندهار د ښاروال په توګه وټاکل سو. د الله جل جلاله له دربار څخه د اسلام د سپېڅلي شریعت په رڼا کې د ورسپارل شوو چارو په ترسره کولو کې ورته توفیق غواړو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هیبت الله اخندزاده حفظه الله تعالی. الله تعالی د روحاني صاحب ته د ښه خدمت کولو توفیق ورکړي. واخر دعوانا الحمدلله. د معرفت د غونډې په جریان کې نوي ښاروال مولوي عبدالله روحاني د غونډې برخوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې اسلامي نظام د الله جل جلاله یو لوی نعمت دی او د دې نظام خدمت په اخلاص سره ترسره کول اړین دي. هغه د مخکني ښاروال د کړنو ستاینه وکړه او د ښاروالۍ کارکوونکو څخه په اخلاص د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دې سپېڅلي نظام د اصولو په چوکاټ کې راسره پوره همکاره سي. د قابل قدر مرستیال والی صاحب، مفتی صاحب محترم، الحاج ملا حکمت الله خان صاحب محترم او د قندهار د غیرتمن ولس درنو نمایندگانو، گذر وکیلانو، مجاهدینو، اولا السلام علیکم ورحمت الله. د الله رب العالمین د هغه احسان یادونه کوو چې پر موږ تاسې باندې کړی. دغه دی الله رب العالمین مو هغه ارمان پوره کړي. خدای شاهد دی چې دغه ارمان مې درلودی. سړی رب العالمین داسې یو زمانه راولي چې یو عالم ماسي و خلکو ته د جهاد بیان کړي. دغه مې خالي په زړه کې ارمان و. سړي خدای ته که دا فرصت خو ته پیدا کړه چې یو عالم و مسلمانانو ته د جهاد په هکله باندې غږېږي. د دې قربانیو په بدله کې الله پاک راوستلو. ملګرو، نن که په افغانستان کې اسلام عزتمند دی وجه دغه نظام دی. که په افغانستان کې قرآن کریم عزتمند دی حاکم دی وجه دغه نظام دی. که په افغانستان کې علم عزت لري، که علما عزت لري، که مجاهدین عزت لري، که زموږ وروستشي قومونو پرګنې زموږ وروستشي کلتور و عنعنات عزت لري وجه دغه اسلامي نظام دی. د الله جل جلاله په ټولو نعمتو کې د دې نظام بدیل نه لرو، په ټولو نعمتو کې. او الله رب العالمین د زموږ وروستی په ژوند کې د دې نظام نشتی نه راولي. او زه دا درته وایم چې په ټولو اعمالو کې عز ابن عبدالسلام رحمه الله پر دې باندې اجماع د امت نقل کړی ده چې په ټولو اعمالو کې ثوابي عمل هغه په اسلامي نظام کې خدمت کول دي. تر ټولو اعمالو چې خدای پاک هر څه اعمال پیدا کړي، ځکه پر دې اسلامي نظام باندې د خدای د دین عزت تکیه دی. موږ ته چې الله دې ته انتخاب کړی چې د الله د دې دین خدمت وکړو، د دې نظام خدمت وکړو. نو ملګرو، هغه لنډ شی دا درته وایم چې خپل عاجزي ما ته را معلومه ده او الله راباندې خبر دی. تعبیر یې نسم کولی د خپل عاجزۍ چې څونې به زه په دې کار کې عاجز یم، څونې ورته مات یم. دا چې د امیر امر دی په سر سترګو مو قبول دی. دا خو کندهار دی کې بدخشان رایت کړی وی هم دغسې به تللی. خو د ټولو کامیابیو مور پلار اخلاص دی. ښه په اخلاص باندې د ملګرتیا هیله لرم. ما ته هم دعاوې کوي چې الله پاک ښه په اخلاص باندې د خدمت کولو توفیق راکړي. او ستاسو ټولو څخه هم دا غوښتنه ده چې د دغه سپېڅلي نظام د سپېڅلو اصولو په چوکاټ کې په اخلاص باندې خدمت راسره وکړي. دا مې د یو عاجزۍ او د ورورګلوۍ غوښتنه ده. نو انشاءالله بیا به مو پر کارو باندې نیک اثر مرتب وي. تر ټولو شانو چې د خدای بد جن راځي او خدای په غضب کوي، هغه د ځان ښودنه ده. دا چې سړی ځان ته د هوښیارۍ نسبت کوي، ځان ته د کاریګرتوب نسبت کوي، ځان ته د هر شي نسبت چې سړی ځان ته کوي، د رب العالمین نه خوښېږي. د الله رب العالمین تواضع خوښه ده. ملګرو، بس دغه لنډه خبرې مې درته کول. نور مجلسونه بیا د ښاروالۍ د ملګرو سره سړی وخت په نوبت باندې مجلسونه وکړي. هغه لنډ شی چې په دغه مجلس کې مو هغه دغه و چې موږ هم انشاءالله اراده د اخلاص کړې ده او ستاسو څخه د اخلاص غوښتنه لرو. ورپسې د اتاق تجارت رئیس حاجي محمد صدیق محمد د تیر ښاروال پر خدماتو خبرې وکړې او نوي ښاروال ته د اتاق تجارت په استازیتوب د هر ډول همکاري ډاډ ورکړي. محترم ټولو دوستانو ته زه د مخکني ښاروال صاحب څخه ډېره مننه کوم. وخت هم کم دی. مننه کوو چې د ده د هغه کم کارونه چې مخته بیولي دي د کندهار اتاق تجارت هر وخت د ښاروالۍ مقام سره یو ځای کار کړی دی. هغه کار یې کړی دی چې هغه که استملاک شوی دی. د استملاک په بخش کې په نورو بخشو کې ما د هغه څخه حسن مولوي صاحب چې موږ خپل هغه کارو ته بیا هم د نوي ښاروال صاحب سره خپله همکاري هم کوو. او د کندهار ښار یو لوی ښار دی چې په دې کې نور هم هغه کارونه لکه ښاروال صاحب محترم چې کړي وه
چې هغه د استملاک کوم کارونه سوي دي په هغه کې بیا هم موږ حاضر یو چې خپل هغه چې موږ د خلکو سره وعدې کړي وي د هغه په مناسبت هغه کارونه موږ د وتاک تجارت لخوا څخه چې کمیټې وي چې په هغه کې موږ هم وو هغه زموږ خبره منل سوې ده هر وخت یې منلې ده د ښار په پرمختګ کې د احمدشاهي جاجي په برخه کې وعدې چې زموږ سره کړي دي د نوي ښاروال صاحب څخه مو هم دا غوښتنه ده چې په هغه کې بیا هم زموږ سره دا کومک وکړي او زموږ ښار ته پراختیا ورکړي او انشاءالله موږ اماده یو موږ انشاءالله همکار یو ټول د کندهار وتاک تجارت ټول بورډ او محترم معاون صاحبان او د کندهار ټول تاجران د ښاروالۍ مقام سره حاضر یو چې خپل هغه کوم ټکسونه زموږ په بخش کې نور دغه انشاءالله لکه مخکې چې موږ ورکول چې هم ورکوو محترم ښاروال صاحب اطمینان درکوو چې موږ انشاءالله خپل هغه همکارۍ ته حاضر یو نور هم دعا ورته کوو چې خدای تعالی تاسو ټول کامیابه او سرلوړي لري. د غونډې په وروستیو شیبو کې مخکني ښاروال ملا حکمت الله اخوند د نوي ښاروال لپاره د بریالیتوب دعا وکړه او د ښاروالۍ پرسونل او مسؤلینو څخه یې غوښتنه وکړه چې د نوي ښاروال سره خپله همکاري روانه وساتي. محترم مولوي عبدالله روحاني صاحب چې د مخه ډېر خدمتونه په جهاد کې کړي دي خدای پاک دې خدمتونه ځینې قبول کړي. اوس دلته د ښاروال صاحب په حیث باندې ټاکل شوی دی الله پاک دې درته د مزید خدمت او د ښه کارو توفیق ورکړي. موږ به دا دعا ورته کوو او الله پاک دې خیر او برکت په دې کار کې ور واچوي او موږ به انشاءالله زه خپله هم همکاري او د مخه چې اوس موږ سره مخامخ شو نو ټول چې همکاري به سره کوم کومک به سره کوم او نور هم دغه د ښاروالۍ د ریاست رئیسان صاحبان امیران صاحبان د ناحیو امیران صاحبان او ټول مدیران صاحبان د مشورتي بورډ مسؤلین او وکیل گزاران او د وکیلان د گزار او متنفذین بیا خصوصا د وتاکي تجارت کوم تجاران صاحبان چې دي هغه چې سره کوم چې زموږ سره همکاري کړې ده داسې د ټول همکاري بدلته وساتل شي. یعنی دلته د شخص خبره نشته چې دلته څوک راغلی او څوک لاړی. دلته دا د اسلامي امارت خبره ده. اسلامي امارت چې کوم مسؤل دلته ناست هغه ټول اسلامي امارت کسان دي. صرف فرق په دې کې یو څوک د خدمت کوي په یو طریقه باندې به کوي خپل کوشش وکړي بل څوک چې راسي بیا خپل هغه طریقې او تلري چې خدمت ځان ورسي. نو دغه څوک کوشش کوي د الله پاک په لار کې دلته خاص د یوازې د جهاد مطلب دلته نه دی چې د قتال په حساب باندې یعنی څوک چې د شو لارو یا دغه حسنه لارو چې کوشش کوي مجاهده کوي الله پاک کوئی موږ لارو تخلاصو او د جهاد مطلق خو اخوسته یعنی دغه په بغل کې دغه خدمت کول د مسلمانانو خدمت کول دا یو غټ جهاد دی او خیر الناس مین قول الناس دا خیر د خلکو چې دا چیز دی چې نه په یو خلکو ته رسیږي دا حدیث شریف دی. نو دا خدمت کول د مسلمانانو دا پر ځان باندې تکلیف زحمت تیرېدل بیا خصوصا د ښاروالۍ هغه خدمت دی چې د ډېر مظلوم ولس سره د ډېر مظلومه کسانو سره مخامخ کیږو. بس بیا هم دا خبره ده چې خدای پاک موږ ته توفیق د خدمت راکړي او تاسو دې خدای پاک توفیق د خدمت درکړي. خصوصا نوی ښاروال صاحب چې اوس مولوي عبدالله روحاني صاحب ته الله پاک د ښه خدمت توفیق ورکړي. د غونډې په پای کې نوی ښاروال مولوي عبدالله روحاني صاحب د مسؤلیت پر چوکۍ کښېنول سو او د خیر دعا ورته وسوه. یا د معرفت غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېدل.